السلام علیکم ملګرو، امید لرم چې ټول به روغ او جوړې وئ. دوستانو دغه ستره بریا یو ځل بیا درته مبارکي درکوم. دغه ستره بریا زموږ د بنګلادیش نه چې کوم زموږ ملي لوبډلې کوم میچ وګټو، کوم سیریز په خپل نوم باندې کړو، یقینا چې ډېر د فخر خبره ده زموږ افغانانو دپاره، ډېر د شکر خبره ده زموږ د افغانانو دپاره چې په بنګلادیش کې د بنګلادیش نه په اول ځل باندې دغه سیریز زموږ ملي لوبډلې وګټو. دوستانو راځو د رحمان الله ګربز او د ابراهیم ځدران په دغه پارټنرشپ باندې لږې خبرې کوو او د رحمان الله ګربز په دغه بیټینګ باندې خبرې کوو چې رحمان الله ګربز له په آینده کې څه پکار دي چې یاره څه رقم طریقه کار وکړي چې هغه همدغه بیټینګ همدغه شان بحال پاتې شي، همدغه شان دا پرفارم هغه په هر میچ کې راولي. خو داسې نه شي دوستانو چې رحمان الله ګربز به په هر میچ کې موږ له سلیزه وایي، کله به سلیزه وایي، کله به 15 کوي، کله به 50 کوي. خو رحمان الله ګربز له څه پکار دي؟ ابراهیم ځدران خو اصل ټیکنیکل پلیر دی، انشاءالله خو خپل لوبه انشاءالله کوي، غلط شاټ نه وایي، سنګل کوي، ډبل کوي، څلوریزه راولي. خو رحمان الله ګربز چې پرون کومه لوبه کړې ده ډېره په زړه پورې لوبه یې کړې ده. رحمان الله ګربز خپله وکټ هر وخت په شپږم اوور کې، په پنځم اوور کې، په څلورم اوور کې خپله وکټ هغه د لاسه ورکوي. هغه وکټ ولې د لاسه ورکوي؟ هغه کوشش دا کوي د اول نه چې زه غټ شاټونه ووهم. په ټي ټوینټي کې خو هغسې غټ شاټونه پکار وي، ځکه چې 20 اووره ګیم وي، هغه کې که ته سټریک یې او ځان سیټ کوې نو په هغې کې به تا نه 8 اووره تللي، نو په 8 اوورو کې به ستا 30-40 سکور نو بیا خو دا ډېر کم دي. خو په هر قدم په ون ډے کې، یعنې په ODI میچ کې، په 50 اوورونو میچ کې د رحمان الله ګربز دپاره دغه سټی پکار دی، لکه پرون چې څنګه سټی وکړله، ودرېده، ځان یې سیټ کړ، برابر شو، د هغې نه پس هغه شاټونه هم رال او سلیز یې ووهله. نو رحمان الله ګربز ښه بیټسمین دی، خو چې اول نه هغه تیزي ونه کړي، د ابراهیم ځدران په شان ټیکنیکل گیم وکړي، روان گیم وکړي، مطلب ډېرې غټو شاټونو ته هغه زړه اول نه ښه نه کړي، وروسته د هغه خپله شاټ خپله هسې هم راځي. نو په دې سره به رحمان الله ګربز انشاءالله په هر میچ کې فرفارم راځي، په هر میچ کې فرفارم راځي. او دا به هم نه وي دوستانو چې بل میچ کې رحمان الله ګربز سکور ونه کړي نو رحمان الله ګربز به خراب بیټسمین وي، چې موږ له سکور کوي نو رحمان الله ګربز به ښه بیټسمین وي. فورم یې اوټ شوی انشاءالله، ان فورم شو، فورم کې راغی، د هغه انشاءالله بالکل سیټ شو، هغه به انشاءالله بل میچ کې هم سکور کوي، بل کې هم سکور کوي، بل کې هم سکور کوي. انشاءالله هغه زموږ اتل دی، زموږ د ملي لوبډلې قهرمان دی، اوپنر بیټسمین دی. نو موږ به هر وخت انشاءالله سپورټ کوو، ټول لوبغاړي به سپورټ کوو چې څومره هم دي. انشاءالله زموږ بالینګ ډپارټمنټ خو مضبوط دی، سپین بالینګ هم مضبوط دی انشاءالله، فاسټ بالینګ هم مضبوط دی. سلیم صافي هم ښه بالینګ کړی دی، انشاءالله په نیکسټ ټایم به انشاءالله نور هم ښه بالینګ کوي. دغه لوبډله انشاءالله ډېره ښایسته روانه ده. فلحال انشاءالله دعاګانې کوو دوستانو چې د بنګلادیش نه دغه بل میچ هم وګټو او دغه سیریز کلین سویپ کړو. دا به یو بله غټه کارنامه، یو د تاریخ کې به یو بل ریکارډ زموږ ولیکل شي چې په اول ځل باندې بنګلادیش نه سیریز او بیا بنګلادیش نه په خپل کور کې کلین سویپ ورکول. نو دوستانو دغه د رحمان الله ګربز او د ابراهیم ځدران په اړه باندې یو څه لنډ غوندې کې خبرې وي. څه ریکارډونه مې راغونډ کړي دي دوستانو، هغه در سره په بله ویډیو کې شریکوم، مکمل نه دي، لږ شانه پاتې لږ مې راغونډ کړي دي، هغه ریکارډونه در سره شریکوم. خو د غرمې نه مخکې شو که د غرمې نه وروسته شو دغه ویډیو تاسو له جوړوم او دغه مکمل څومره ریکارډونه چې ما راغونډ کړي دي هغه در سره ټول شریکوم، چې د افغانستان په داخل کې کوم ریکارډونه مات شوي دي، په بهر کې کوم ریکارډونه مات شوي دي، هغه ټول در سره شریکوم. د ویډیو کتلو ډېره مننه، ویډیو د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ، زموږ پیج در سره هم فالو کړئ. ښه وخت درته غواړم. د الله